تازه خبر پکتیا د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ډیورند نامنل شوې کرښې ته څیرمه د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. د ځایي سرچینو په وینا د دواړو لوریو لخوا درنې او سپکې وسلې هم کارول کیږي. پکتیا کې پر فرضي کرښه پاکستاني لوري سره نښته شوې یوه سرچینه تلویزیون ته وایي چې نن دوشنبه مازدیګر مهال 15:30 دقیقې د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ په یو سیمه کې چې افغان او پاکستاني پوله ساتونکو ترمنځ نښته شوې او لا هم دوام لري. سرچینه وایي لومړی برید له پاکستاني لوري شوی او افغان ځواکونو یې په ځواب کې برید کړی. تر اوسه د دې نښتو په اړه رسمي سرچینو څه نه دي ویلي او تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نشته. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.